بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو ټولو. د ایکسل 2000 د نن ورځ درس ته بیا ښه راغلاست. د نن نو 5مه ورځ ده د ایکسل د درسونو او خپل درس ته به ادامه ورکړو. نو د نن ورځ په درس کې به تاسو راسئ. موږ به د نن ورځ په درس کې تاسو ته درو ښیو څنګه کولی شو موږ خپل یو ډاکومنټ ته هیډر او فوټر انسرټ کړو. نو د هیډر او فوټر د انسرټ کولو لپاره تاسو دوه لارې لرئ. یوه لاره دا ده چې مثلا که چیرې تاسو راسئ انسرټ ټاب ته او کوم انسرټ ریبن چې تاسو خلاص کړي دلته موږ هیډر او فوټر لرو. دا یوه طریقه ده صحیح چې موږ کولی شو. او څنګه کولی شو بل نارمل حالت ته راسو ویو ته به راسئ او په ویو کې به څه وکړئ دلته په داخل د په شیټ کې یو ځای کلیک کړئ بیا راسئ نارمل ته. او بله لاره دا چې رابسئ ویو ته په ویو کې به راسئ پیج لیاوټ ته. پیج لیاوټ هغه فارمټ دی چې په هغه کې موږ کولی شو یو صفحه مکمله ووینو. هیډر فوټر مرجن د صفحې پورته ښکته ټوله خواوې او عین د پرنټ په حال کې چې موږ صفحه پرنټېږي هغه به سره کوو. نو دا دوې لارې تاسو کولی شئ چې هیډر او فوټر باندې کار وکړئ. نو دلته راغلاست دا هیډر قسمتونه دي. تاسو کولی شئ په دې ساحه کې هر شی چې غواړئ انسرټ یې کړئ او که چیرې لږ ښکته راسئ صفحې پای کې وګورئ هلته به موږ تاسو د فوټر دپاره ځای ولرو او دا هم موږ فوټر تاسو کولی د فوټر دپاره څه شی انسرټ کړئ. صحیح. نو رابسو د هیډر قسمت. د هیډر په قسمت کې تاسو کله په د هیډر باندې کلیک کوئ دلته موږ یو بل ټاب پیدا دلته ګورئ که دلته اوس دلته موږ اخري ټاب ویو د بل ټاب نه لرو. که چیرې دلته په هیډر کلیک کوم دلته موږ یو بل ټاب ترلاسه کوو په نامه د ډیزاین. په ډیزاین کې اول په دا قسمت کې دی هیډر. د هیډر لپاره بعض جوړ ټکسټونه دي تاسو کولی شئ انسرټ کړئ. پیج نمبر دی کولی شئ صفحې نمبر داخل کړئ. دا چې موږ کلیک کړئ ستاسو صفحه په نمبر واخلي. اوله صفحه مثلا که بلې صفحې ته ولاړ شئ هغه به دومه صفحه وي داسې په ځای دا 14مه صفحه ځکه چې موږ باید داسې ولاړ شو. نو کولی شئ راسئ ویې ګورئ اوله صفحه دا هم دومه صفحه. نو د صفحې نمبر شو کولی شئ دا پر انتخاب کړئ ډیلیټ کړئ. دلته که بیا راسئ هیډر ته دا ټول جوړ شوي ټکسټونه تاسو کولی شئ هر یو چې مو خوښ کولی شئ. مای بوک دا مای بوک چې دی دغه فعلي ورک بوک چې دی ټایټل یې دی دا مای بوک. دغسې راسئ خان کنفیډنشنل پیج مای ډاکومنټ. دا خان په دې خاطر باندې راغلی چې دغه ټب نوم خان دلته وګورئ د نټ ټب ته موږ نوم ورکړی دی. نو دا سوله جوړ شوي کوم ټکسټونه چې فی الحال مثلا پیج نمبر 1 پیج 1 آف دغه نه که دا بیا انتخاب کړو بیا موږ ته د څو صفحې چې موجودې دي د هغه صفحو څخه مثلا د لسو صفحو څخه اوله صفحه د لسو صفحو څخه دومه صفحه د لسو صفحو درېیمه صفحه داسې ټکسټونه به انسرټېږي. د هغه په څنګ کې په عین شکل باندې موږ فوټر کولی شو په دغه شکل انسرټ کړو. عین شی دی فرق نه لري کوم جوړ شوي ټکسټونه د تاریخ سره بدون تاریخ څخه د فایل د ادرس سره. نو دا تاسې هر یو فقط یې پلټ ټرای کړئ کوشش پر وکړئ او هغه انسرټ کړئ. کوم خاص مهم او داسې ډېر سخت شی نشته پکښې که چیرې مو نه وخوښ نن به انتخاب کړئ یعنې یو هم نه ورکو. نو رابسو برته د هیډر قسمت ته. د دې څخه بعد تاسو کولی شئ پیج نمبر انسرټ کړئ. دا چې کلیک کړئ د صفحې فعلي نمبر به انسرټ کړي. اوله صفحه دومه صفحه ځای به دغسې او دا برته انتخاب کړو ډیلیټ به کړو. رابسو نمبر اف پیجز دا چې کلیک کړئ ټولې هغه صفحې چې فعلا موږ کار پکښې کړی دی هغو صفحو تعداد به داخلي 100 که ستاسو صفحې اضافه کړي اتومات به دا اپډیټېږي. دا د ټولو صفحو نمبر انسرټ وي. صحیح. وګورئ په ټولو صفحو کې به دا فقط د صفحې د ټولو صفحو مجموعي نمبر انسرټ وي. دا بل دلته کلیک کړو انتخاب به کړو ډیلیټ به کړو. رابسو کرنټ ډیټ فعلي تاریخ کولی شئ انسرټ یې کړئ. دلته کلیک کړئ د نن ورځ تاریخ دی کولی شئ دلته راسئ کرنټ ټایم کولی شئ فعلي ټایم انسرټ کړئ 100 بجې دی 10 بجې او 49 دقیقې PM شاید اوس پر ټول دوستان بيدې وځم. نو دا هم ټایم سو تاسو کولی شئ ټایم انسرټ کړئ. د دې څخه بعد کولی شئ دا انتخاب کړئ انتخاب ډیلیټ. د دې څخه بعد کولی شئ فایل پات دا فایل په کوم ځای کې سیو دی دغه فعلي ورک بوک چې دا ما سیو کړی دی. نو دا فعلي ورک بوک ځای موږ ته راوښیي چې کوم ځای کې دی ګورئ ای ډرایو ډاکومنټس ان سیټینګ اډمنسټریټر ډیسکټاپ مای بوک په دغه د فایل ادرس دی. نو دې ته وایي فایل پات. کولی شئ فایل پات برته واخلئ ډیلیټ کړئ. بیا به راسو د دې څخه بعد د فایل نیم د فعلي فایل نوم چې کلیک کړئ دلته راسئ مای بوک ټایټل بار کې وګورئ مای بوک د فعلي فایل نوم دی. کولی شئ برته انتخاب کړئ ډیلیټ کړئ. د دې څخه بعد شیټ نیم دی تاسو کولی شئ خپل شیټ ته نوم ورکړئ. دلته شیټ پر دې ټاب باندې کلیک کړئ رایټ کلیک رابسئ دلته
نیم کولی شي یو نوم ورکړي. زه به نوم ورکړم مثلا یو نوم به ورکړم مطلب هلمند. اوس که چیرې زه راځم ته ایډر ته او لیکم شیټ نیم اوکې شیټ نیم هلمند نو تاسو شیټ ته هر نوم ورکړی هغه نوم بلته راځي. دا به ډیلیټ کړو. د دې څخه بعد د پکچر تاسو کولی شئ خپل هیډر یا فوټر ته پکچر انسرټ کړئ. کلیک یې کړئ دلته د خپل کمپیوټر د یو ځای څخه کوم ځای کې تاسې عکسونه لرئ تصویرونه لرئ یو تصویر به راواخلئ. مثلا زه به دا تصویر انتخاب کړم انسرټ. اوس راسئ داخلي شیټ کلیک کړئ. ځکه چې دا عکس سایز ډېر غټ و نو په دې خاطر باندې ټوله صفحه ونیول. تاسو دا کولی شئ تنظیم یې کړئ. دلته راسئ د هیډر په قسمت کې کلیک کړئ. دلته لیکلي فارمټ پکچر دا چې مو کلیک کړئ دی به تاسو ته ستاسو د فعلي عکس تاسو کولی شئ اندازه یې کمه کړئ. نو زه به دا راواخلم هایټ به 2 به انتخاب کړو ویټ به هم 2 انتخاب کړو اوکې. اوس راسئ دلته دا هم بیا هم د دې څخه هم کوچنی کول غواړئ بیا راسئ پکچر فارمټ ته کولی شئ دا وارې ویټ به زیات کړو هایټ به کم کړو. خو دا دواړه چې دی لاک دی په دې خاطر باندې دلته به دا ټیک مارکس خو بس لاک اسپیکټس ریشیو بیا به هر یو جدا جدا تغیر کوي. دا به راکم کړو 2 انچ ته او دا هم 15 ته انشاءالله. بیا هم کولی شئ هایټ یو څه نور هم کم کړئ چې دې ته نه د هیډر په قسمت کې راسي. نو دا فارمټینګ دا په تاسو سره لري څونه سره قسم فارمټ ورکوي هغه فارمټ تاسو ورکړئ هغه سایز ورته انتخاب کړئ وبخښئ نور هم کولی شئ تنظیم کړئ. نو دا سو د انسرټول د عکس د دې څخه بعد چې راسي بیا هلته په هیډر فوټر کې موږ بټن لرو. تاسو کولی شئ ګو ټو فوټر لاړ شئ فوټر ته او برته راسئ هیډر ته فوټر هیډر خلاص. دا یو سویچ دی د هیډر د فوټر د موبایل. تاسو کولی د ایډیټینګ په وخت کې ډېر اسانه کولی شئ یو بل ته جمپ ووهئ. هلته راځو ډیفرنٹ فرست پیج. که چیرې دغه تاسو ټیک مارک کړئ ستاسې حول هیډر به مختلف د نورو هیډرانو څخه. که زه اوس دلته مثلا یو هیډر ورکړم مثلا هیډر ورکړم list of incomes say list of incomes اوکې. اوس دا هیډر کې موږ دغه آپشن ټیک مارک کړی دی ډیفرنٹ فرست پیج. اوس که زه چیرې راسم دومې صفحې ته را به سو ښکته دومه صفحه به وګورو چې هلته څه جریان لري. په دومه صفحه کې بیخي هیډر نشته. دا په دې خاطر نشته چې هلته موږ ورته ویلي وو چې ډیفرنٹ فرست پیج اوله صفحه به مختلفه وي نورې صفحې به ځان ته یو رقم فارمټ اخلي دغه هیډر به اخلي وبخښئ. نو که بیا زه چیرې راسم دلته راسم دا ټیک مارک څخه وباسم سی ټیک مارک څخه اوس که زه هر هیډر ورکړم ټولې صفحې به هغه هیډر اخلي. او بل راځو ډیفرنٹ آډ اینډ ایون پیجز. دلته بیا د جفت او طاق صفحې هیډران به پاخ لري. که زه اوس دلته یو هیډر ورکړم مثلا list of students say مثلا 2011 کال سی اوس دا هیډر مې دلته ورکړئ مګر دلته راځم دا ټیک مارک کوم ډیفرنٹ آډ اینډ ایون پیجز. اوس راسئ اوله صفحه طاق ده سی طاق صفحه هیډر لري را پسې جفت صفحه به وګورو جفت صفحه هیډر نه لري. که اوس دلته تاسې هیډر ورکړئ مثلا list of مثلا teachers نو اوس بیا تاسو څه وکړئ اوس لاړ شئ صفحې وګورئ جفت صفحې به یو رقم هیډر ولري طاق به اوله صفحه طاق ده هیډر یې هغه دی دومه صفحه جفت د هیډر یې دغه دی درېیمه صفحه طاق د هیډر یې هغه دی. یعنې طاق او جفت صفحې به مختلف هیډران اخلي او که دا ټیک مارک څخه وباسي ټول به برته یو شی کېږي. دا لیکل دی سکیل with the document دا بل هیڅ نه دی فقط دغه دا چې هیډر او فوټر دواړه اندازه تعینوي خلاص. کله چیرې تاسو دغه اندازه کموئ هغه په اندازه او شکل به یو شي. او بل دا دی الاین with the page margins. که چیرې دا ټیک مارک کړئ ستاسې دغه هیډر او فوټر به د دغه صفحې د مارجن سره برابرېږي. اوس ګوره د یو څه دې خواته لاړې څه فاصله ته پیدا شوه ځکه چې دا مارجن ټیک مارک موږ ویستې. که دا بل ټیک مارک کړئ دغه هیډر به د صفحې د مارجن سره برابر سایز اخلي. خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست. د نن ورځ درس فقط د هیډر او فوټر باره کې و. ما تاسو ته نه هیډر کار کوي تاسو په دغه شکل باندې خپله کولی شئ راسئ د فوټر قسمت ته او هر څه چې غواړئ ټول هغه شیان دې انسرټ یې کړئ. نو تر بله درس هم په خدای سپارم. ښه ټایم ښه وخت ښه عمر ته غواړم. بیا هم ما سره مرسته وکړئ ستاسو د نیکو مشورو
او په هیله باندې او تاسې کولی شئ زما سره خپل نظریې شریک کړئ. وبه کولی شو په ګډه به یو شی سره زده کړو او وبه کولی شو چې دریم کس ته هم یو خدمت وکړو. وبه کولی شئ چې زما یا ستا یا زموږ د هغه وروڼو څخه چې په دې بخش تجربه لري استفاده وکړي. تر بل درس هم په خدای سپارم. ښې چارې، کامیاب اوسئ. هر ځای چې اوسئ افغانانو، سرلوړي اوسئ.